حضرت ابوبکر صدیق ته چې وی زه خدای پیغمبر کړم رسول، نو حضرت ابوبکر صدیق فوراً امنه بی چون و چرانا، اس قسم غږ یې ونه کړ. بالکل ما دوست دی ځکه د حضور پاک د هلکانې ملګری دا دوستانه ما تا کې چېرته دروغ نه دی لیدلی، ته مې رښتینې لیدلی، ما ومنلې، بالکل ایمان مې راوړه، مسلمان شوم. اصلا یو تپوس کومه چې یو دلیل خو را تاسې وښایه، په دلیل نه مسلمانېږم. نو دا ابوبکر صدیق یو زمانه کې چېرته تللی یو علاقې ته، نو هلته ورسره د یو کاهن ملاقات شوی، د پخوانو کتابونو عالم مو. نو چې دی یې ولید او د دې سترګو ته او د مخ ته یې وکتل، هغه د پخوانو کتابونو عالم. نو دنه تپوس وکړ ستا څه نوم دی؟ وی دا. وی د پلار د څه نوم دی؟ وی دا. وی د کوم قوم سره تعلق لري؟ د بنو تیم سره. وی قبیله د قریش ته وی یو. وی ښه یو سوال درته کوم، ما ته دې دا مټ لغوندې وښایه، او یو روایت کې راځي چې دا رود دې راته وښایه. هغې زما پرون څه کوې؟ وی زما پکې یو غرض دی. پخوانو کتابونو ملا ورته وایي. وی نه زه چاته رونونه نه ښیم، وی نه ما ته وښایه زما پکې یو مضبوط غرض دی. وی څه غرض دی؟ وی ته ما ته وښایه. خلق ورته وی وښایه رون خول کې څه دي؟ نو حضرت ابوبکر صدیق ورته خپل رون وښاو. ما هغه د پخوانو کتابونو عالم ورته وایي، وی ته به آخر زمانې د پیغمبر لومبی ملګری او د هغه لومبی خلیفه به په دې رون دې دا داغ پروت دی، او ستا دا شکل او دا نقشه زمونږ په کتابونو کې پرته ده. ستا د نقشې نه، د نسب نه، د نوم نه او د دې داغ نه دا معلومات ما اخیستي دي چې ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبی ملګری او لومبی به خلیفه. حضرت ابوبکر وی زمانه پکې ډېره تېره شوه، دا خبره ما نه یېره وه، بالکل هېچا ته مې غږ نه دی کړی. خو چې حضور پاک دا خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي لیکلې ده دا واقع، چې حضور پاک نه تپوس وکړه چې هسې د نبوت یو نښه خو راته وښایه. نو حضور پاک ورته وفرمایل وی پلانکې علاقه کې چې کم د پخوانو کتابونو هغه سړي ستا هغه عالم ستا پرون کم داغ کتلی دا زما د پیغمبر نښه ده. رونو ګورې دا د غیب و علم نه دی ښه، د غیب و علم یو الله له دی، دې ته معجزه وایي. حضور پاک که کله داسې یو خبر ورکړی دی دې ته معجزه وایي د پیغمبر. معجزه دې ته وایي چې پیغمبر به هغه کار به د پیغمبر نه صادریږي چې ابا د عام عادت او عقل نه باري. دا معجزه او د علم غیب فرق دی. علم غیب خو چې کم سړی د یو څیز عالم شو نو هر وخت کې په هغه علم خپل قدرت او طاقت وي، او معجزه باندې د پیغمبر هر وخت قدرت نی، کله چې خدای غواړي نو ښکاره کړي او کله چې ونه غواړي نو ښکاره کړي. لکه د بی بی عایشې صدیقې نه په یو سفر کې امیل ډوب شوی، نو صحابه پسې ګرځېدل د مانځه وخت شو اوبه نشته، صحابه وایي اوبه نشته صاحب څه به کوو؟ نو د تیمم حکم نازل شو، او حضرت ابوبکر ته خلکو پیغور کوي دا ګوره د عایشې د لاسه ټول مسله خرابه ده، که دې نه امیل نه وی رک شوی نو دا دې مونږ به نه کړی دو، اوبه نشته څه وکړو؟ تیمم نازل شو، صحابه امیل پسې ګرځېدل چې په کوم اوښ به عایشه صدیقه سورېده چې هغه اوښ یې اوچت که د هغې لاندې امیل پروت و. نو که مطلقا حضور پاک سره د غیب علم وی نو دا خو به ورته پته وکړم چې د اوښ لاندې امیل پروت. پخپله فرمایي انی لا اعلم وراء الجدار، وی ما ته د دیوال نارې غاړه پته نه لګي، پخپله فرمایي. او قرآن شریف کې الله یو ځل نه بار بار وی لا یعلم الغیب الا هو، چې د غیب علم صرف الله سره دی. او که حضور پاک دا کم خبرونه ورکړي دي لکه ما د ابوبکر دا مثال درکړ، دې ته معجزه ویل کېږي. معجزه چې کله الله وغواړي وي به او چې نه غواړي نه به. او د غیب علم دې ته وایي چې عالم ته هغه خپل معلوم هر وخت معلومي وي. لکه یو سړی دی هغه د ډاکټرۍ علم لري، نو هغه هر وخت په دې قادر دی چې مریض ګوري د څه بیماري د دارو د تجویز کوي. یا یو سړي ته مثلا یو علمي د کوټې جوړولو، نو هغه که د شپې ته ودرې نو کوټه جوړوي، او که د ورځې جوړوي خپل اختیاري وي،
عالم په خپل علم اختیاري او په معجزه د پیغمبر خپل اختیار ني کله چې الله غواړي وي چې کله الله نه غواړي نه نو د زرګونو لکونو د هغه سيزونو چې هغه د نظر نه بار دي هغه خبرونه حضور پاک ورکړي دي دا ټول په طریقه د معجزه ده یو معجزه نو په سالو کې لومبه اسلام حضرت ابوبکر صدیق راوړ بالغانو سالو کې حضرت یو علی سے پسید آغرور حضرت جعفر دام دا ابو طالب زوی دوار دا ابو طالب اغم ایمان روڑا دا جعفر وی دا خپل پلار ابو طالب سر روانو وی یوزے کہ حضور پاک پا مانزو والان دا زمارور علی و سرخی طرفتا والان وی ما تخپل پلار وی ابو طالب چه بچے وشاغ یو رو دے والان دا تری ریزوی سرا بل طرفتا و سرطو دریگا دا مرگرتیا کاوے عجیبہ خبر دا ذہن میں کار نہ کئی بازے وا یو طرف تا میں یو زوی والا دے بل طرف تا تو درے گا مرگر کیا کہا ہے ویز العالم خدای مسلمان کرو انزم نمبر کے حضرت جعفر بل یو صحابی دے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ طلحہ ابن عبید اللہ دی ویزت اليوم یمن تا یو تجارتی قافلہ کی وی یمن تا لالب وی التکی یو د پخوانو کتابونو یو راہب و پادری وی اغد اخپل گرجی نروت وی بازار کے گردے دا او چغی والے چه دا مکی دا قریش و سوک تاجر شتا تجارت والا نو ایماوی چه اوزه دا مکی دا قریش و تجارت والا وی ایما تاوی چه تاسو که احمد سو کلک خدا پیغمبر دعوانه دا کرے وی ایما تاوی چه نا وی خوا احمد یو لکتے آغا دا پلابم عبداللہ دے او دا عبدالمطلب نسے دے دی میاش کی بلاغا پیغمبر اخکارا کیے گی مخ کے نا پیدا دی خود دی میاش کی بے پیغمبر اخکارا کیے گی او دی با خاتم الانبیاء دا طول پیغمبران و آخیری مہر دنا پس ببل پیغمبر نرازی او دی با دا کجور وطن تا ہجرتم کئی او کدی اولید نو فورانی مرگرتیاو کا حضرت طلحوی چه دی امن عالم پی آدم ازلی بوی نو ایمان پا مکی تا رو رسیدم دی خپل کلی تا مکیو دی نو ایمان تا پوسو کو جسا نوی واقع خونن پیخا شوی وی یر آغا محمد امین و صادق دا پیغمبر دعوی کرد بس دخو پیشم بس دی نیغ لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دا حضور پاک پلا سے بیعاتو کو خدای مسلمان کا سعد ابن ابی وقاص ورپسې بل نمبر کې مسلمان شو هغه څنګه وی د شپې مې خوب ولید داسې خوب مې ولید چې یو تیاره داسې توره تیاره ده چې هیڅ څیز په نظر نه راځي تکه توره تیاره وی یو خشته رڼا مې ولیده ښکلې رڼا په هغه رڼا کې ابوبکر ولاړ دی ګوره اوس ښه ابو بکر والار دے او پاک رانا کہ زید ابن حارثہ والار دے حضور پاک آغا غلام چی مسلمان شوی دے او حضرت علی پاکی والار دے او حضرت خدیجہ پاکی والار دے ابو بکر علی سے زید ابن حارثہ او علی خدیجہ دا والار دے نو یزم ورلم آغا رانا وردن نشم آغا رانا تا ویدے کی راویخ شم نو دی لال حضرت ابوبکر سره مې دوستانه وا هغه لالم چې لکه دغه سرانا مې ولیدل ټوله مکمل تیاره د نظر مې نه لګېد او رڼا مې ولیده او پکې تم ولاړې خدیجه م ولاړه ده علي م ولاړ دی رضی الله عنهم او زید ابن حارثه م ولاړ دی نو یې ګوره صبر څه لکې دا رڼا د پیغمبر علیه السلام د نبوت رڼا ده او مونږ په دغه رڼا کې داخل یو وی زم لاړم حضور پاک سره مې بیعت وکړه او خدای پاک ایمان را نصیب بل نمبر ورپسې د خالدو خالد دا د سعید ابن العاص زوی دی دی وی ما یو خوب ولیده خوب مې ولید یو لوی خندق د هغې په غاړه ولاړی او خندق کې اور بلیږي دیر اور پری بلیگی پا خندق کے وی زما پلار مال دیکرا کئی او دی اور تا می غرزی
او دې کې نبی علیہ السلام مبارک نوم هغه مې ولیده وی راغی دې د مټه ونیوم دا خندق نه مې راکاږي اور مې ورغورځوي او دې مې راکاږي وی نبی علیہ السلام زورور شو دې د مټه ونیوم د اور نه یې خوا کړم دې کې راویښ شم چې راویښ شو دې ملال ابو بکر صدیق لا ابو بکر دا ټول دوستانه وکړي وکنه دقسې خوب مې ولیده وی دا خو ښکاره د پلار د اور ته غورځئ او حضور پاک د اور نه بچ کوي دې کې څه شک دی د پلار دین ستا د اور د تلو ذریعه ده او د حضور پاک دین د اور د بچ کېدو ذریعه د اور نه دې بچ کوي ورشه ملګري شه ایمان راوړه وی لالم او په حضور پاک مې ایمان راوړه چې مسلمان شو راغی پلار ته خبر شو پلار ورته چوکه ونیوه وی وهه دومره یې ووهه چې هغه چوکۍ په ټوټې ټوټې کړه او پر سر سره وو چې واپس به دا دین پرېږدي وی نه پرېږدم ما خوب لیدلی دی قسم دې که دې بوتانو مونږ له سره کړي بوت مونږ له اوسه پورې څه راکړل نه مونږ ته فایده رسولی شي او مونږ د تکلیف او د ضرر نشي بچ کولی دې له ولې عبادت وکړم د خپلو لاسو هم دا مورتې جوړې کړې دي او د خپلو لاسو هم کاڼې تراشلې دي نو د هغې به زه عبادت کوم وی پلار راپسې بیا کوتک راواغې شوې والم وی ما وی چې بالکل ایمان نه پرېږدم وی زما د کوره وځه وی د کوره وویستم او وی زما رونو ته قسم ور واچو چې د سره به خبرې نه کوې وی هغې خبرې بندې کړې ډوډۍ هم را باندې بنده کړه اوبې هم را باندې بندې کړې د کور نه وویستم وی دې کې مې پلار ناجوړه شو وی دونه سخت و زما پلار چې د خدای نه یو نظر یې وکړه منښته چې خدایه ته ما جوړ کا او که دې جوړ کړم نو زه به چتې د هغې خدای عبادت ونه کړم چې محمد د هغې عبادت کوي صلی الله علیه وسلم زه به چرې د هغې عبادت نه کوم دې بوتانو ته به یې خدایان وی که وی ما چې دا خبره واورېده وی ما چې یا خدایه که زما د پلار دا عقیده وي نو خدای چې د دې مرض نه یې پانسې مړی کې پکې وی څو ورځې پس مړ شو دا لومبي لومبي کسانو چې خدای پاک ورته ایمان ور نصیب کړ یو یو مسلمانېږي حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دا د حضور پاک رضاعی مور رودل د مور پې شریک دین خدای مسلمان کا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ دین خدای مسلمان کا حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد ارقم ابن ابی ارقم دا کابر دا خدای پاک مسلمانان کړل یو یو مسلمانېږي یو یو لګیا دي پټ پټ مسلمانېږي او د اسلام دعوت بر لا کولاو نه دی ښه اعلان نه دی شوی پټ پټ یو یو راځي مسلمانېږي حضور پاک سره ملاویږي خدای پاک یې مسلمانای دا پټ لګ لګ یو یو ددوه دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو حکم وشو یو امر ورته راځي هغه دا چې فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر واعرض څنګه دی عن الجاهلين فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين دا خلق پروا مساتا کله ویلانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او د صفا په غونډه باندې ودرې او کله ویلانه او څنګه اعلان کوي خلق ته چغې کړې وا صباحا وا صباحا دا به هغه وخت کې خلق دا چغه والا چې دشمن به حمله وکړه خلق ویریدل چې ګنې چې دشمن حمله وکړه لکه دا आवाज هغه وخت کې لګي لکه دا فوج چې دا سیرن دغه وخت کې د دشمن د حملې په وخت کې هغه سیرن غږی هغې سیرن به دا چې وا صباحا وا صباحا عموما به د سهار په وخت کې دشمن حمله کوله دا چغې وواله خلق ټول لاړل او خلق وی چې دا خو نبی علیہ السلام دی نو د خلقو خو په زړه کې قدر او نبوت خو لا ډېر ښکاره نه دی د صفا غونډې ته حضور پاک وخته او خلق رالل وی دومره خلق رالل چې که څوک په خپله نه شو راتلی بیمار به یا څه چل به نو د ځان په ځای به یې زوی یا غلام لږه چې ورشه څه چل دی جمع جوړه شو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتوي لومبه خو خپل ځان مخ کې پیش کړي لبست فی تاسو کې ما سلوخ کال صد پاسه عمر تیر ز سنگ سړی ما وایه سنگ ما په یو جبه ټول آواز وکړه وجدناک صادقا و امینا من ترشتونی منته او امانتګر وی خیو بل تپوس دنه کوم وی کده تاسو ته ویم چې دی غونډه نه پورې غاړه یو لښکر را روان دی په تاسو حمله کوي خبره به مې ومنې وی او بالکل اگر چې مونږ وینو لښکر نشته خو چې تی وی منو یې ولې منې لښکر په تاسو وی چې نشته او بیا زما خبره ولې منې وی مونږ په تا تجربه کړې ده چېرته دروغ دې نه دي ویلي منو انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم ویده تاسو ده یو مضبوط عذاب نه چې تاسو ته مخې ته را روان دی هغې نه م یرو خدای یو ومنئ ما د الله رسول ومنئ او بیا اعلان وکړو ای صفیې د پیغمبر ترور دی خپله ترور وه ګورې لا اغني عنک من الله شیئا د خدای نه دې نشم خلاصولی ایمان دی روڑ نو خلاصوم دی نشن نخلاصولی اے فاطمه کمان مال غوار نو اغوار در بکم خو گوری دا خدای نه نشن بچ کولی دا آوازونه اکلن لنبی دا حضور پاک یوتر دی ابو لہب اگر اوچت شو وی تبن لکا لحاظا دعوتنا خدای ری داس کا عیاذن باللہ تا دین خلق رو غفتل تکلیف تی ورکو او کان راواغش پا نبی علیہ السلام غزارو نو گورا دا خپل طرف نا چه غزارو شی پردی دادا شی کر اسپیرو قرآن شریف کی اللہ کو سورت دد پا متعلق نازل کا تبت یدا ابی لہب و تب پتہ ملاسنو کی زما پر محبوب غزار کرے دا دا جہنم خشاک تی خان دا با جہنم تزی دا تبا دی نہ بری دا مال بچ کی و نہ بری تجارت بچ کی سیسلا نارا ذات لہب لمبو والا اور تبا رسیگی او د خزې متعلق ولا پیشن وی ورکړه وی خزې په مړی کې بری پړی پروت یو مرداره بشي خزې ډېره ظالمه وه هغې به خشاک راوړو غنو والا خشاک او غنې به د حضور پاک په لار کې خپو ته اچولې نو یو ځل د ګیرې راوچت کړی د غنو او په یو تیږه باندې کېښود او دې ځای کې پړی نیولې اوس هم دا بعضې خلک چې دا ګیډي راوړي نو پړی پکې چولې دي لاسونو کې دي سینې سره کلک نیولې جبریل علیه السلام راغی ګیډي له دیکه ورکړه د پړي نه ګټې نه شاته یې وغورځو او پړی دې مرۍ ته پرېوته مرداره شو څومره غزار یې وکړه چې غزار یې وکړه مخالفت شروع شو مخکې خو یو براته پټ به مسلمانېده کولاو د تبلیغ اعلان نو شو کولاو شو دشمنان جوړ شو لوی لانجه جوړه شو خط زمونږ د خدایانو بد وی زمونږ خدایانو ته کاڼي وی زمونږ خدایانو ته تیږې وی زمونږ خدایانو ته وی چې دې څه نشي کولی دا چېرته کېږي دې پسې دویم نمبر اډر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وانذر عشیرتک الاقربین خپل قوم ته دعوت ورکا حضرت علی سے تویدا سے وکا چې دا قوم دی راغواړه ډوډۍ والا وکا زه به دعوت ورکا علی سے خپل قوم د حضور پاک چې دی ډوډۍ وکړه ټول راغوتل ماسوتان د نبی علیہ السلام اراده و چې خبر وکم خو ابو لهب پکې غپې شپې شروع کړې دله د خبرو مقنن ورکړ حضور پاک او ته پتا لگیا دے گڑے وڑے ہوئی گڑے وڑے ہوئی گڑے وڑے ہوئی موقع او د حضور پاک عادت بدو چې بل چا به خبرې کولې د مینس کې پکې خبره نه کوله چې خلک به چپ شو خبره نه کوله ابو لهب لگیا دے گڑے وڑے ہوئی گڑے وڑے ہوئی او نبی علیہ السلام ته اشاره کوي داسې خبرې کوي او بدناګان ډوډۍ خوړلې دومره خبرې وکړي چې نبی سم لاړو موقع ورنه او ترې وغږیم نشو کولی او چې ډوډۍ خلاص شو دې چیزو خبره پاتې شو حدیث ته بیا ډوډۍ هغه بیا ډوډۍ وکړه بیا راوغوښتل بیا غسل اوبه شو بله ورځې بیا راوغوښتل ډوډۍ پې وکړه بیا دوی خبر ابو لهب بیا لګیا دی خبرې اترې کوي نبی اسلام له موقع نه ورکوي خو حضور پاک لږ غوندې راو پیدا کړه زر یې پکې خبره وکړه وی تاسو زما قوم یې او زه د خدای پیغمبر تاسو له دعوت در کوم چې خدای یو دی د بوتانو سجدې مه کوئ
بس ابو لهب پکې بیا غوسه شو او نبی علیہ السلام ته جادوګر او د کاهن نسبت کو. هغه سپیره د لاسه سیستم ګډوډ دا دومره سپیرو چې د حضور پاک دوه لونه د په دوه زامنو واده وي، د یو زوی نوم یې عتبه او د بل عتیبه. د هغې دواړو زامنو ته وی چې د نبي هم دا لونه ورته پرېږدی، دومره سپیرو، نو دواړه لونه یې پرې پرېښودی. د یو نوم ام کلثوم او د بل نوم رقیه، دواړه یې پرېښودی. لیکن خدای څه وکړل؟ الله خو ډېر لوی غیرتي بادشاه دی. ظلم خدای د چا نه نصیب کوي. ظالم که په دنیا کې هر څومره ظلم وکړي خو خدای خو ویني که نه. یو سړي لاس کې یو طاقت یې هغه وایي زه به داسې کوم، نو ستا لاس کې طاقت دی بېشک یو زور خدای درکړی دی، لیکن ستا د لاس او د طاقت د پاسه د پروردګار زور شته. ګورې داسې ده که نه؟ خدای څه وکړل؟ د زامنو ته یې پرېږدی حضور پاک ته دا دوه لړونه ام کلثوم او رقیه ویې ښه یې ورته پرېښودی. څومره لوی درد دی. خدای پاک هغه لونه حضرت عثمان ته ورکړی. عثمان د هغې د برکت نه ذو نورین جوړ شو، د دوه رڼاګانو خاوند. داسې سړی خدای ورکړه چې په عربو کې شریف انسان، مالدار انسان، ښکلی انسان، د شرافت پې ختمه وه. دغه یو لور یې ورکړه چې وفات شوه، دویم یې ورته په نکاح کړه چې هغه وفات شوه. ارمان که مې درېیمه وي دا به مې عثمان له ورکړې، جنتي له خدای ورکړه. خدای نظام دی. ابو لهب دشمن شو، علي صاحب د تره زوی دی مسلمان شو، جعفر د تره زوی دی مسلمان شو، ابو طالب منی چې پیغمبر دی رښتونی ایمان نه راوړی. ولقد علمت ده شعر دی، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ما تخپت درجه محمد صلی الله علیه وسلم دین پټولو دینونو کې بهتر دین دی. ما ته پته ایمان نصیب نشو. حضرت حمزه راغی ته ښکار له د حضور پاک دین تر دی ښکار له تلو چې د ښکار نه واپس راغی. چا ورته وی ته خو نه وې که نه؟ وی ولې؟ وی هغه ستا رواره محمد چې دی صلی الله علیه وسلم. ابو جهل ورته ډېرې بدې ردې وویلې، ډېره بېعزتي وله وکړه، ډېر کنځلې یې ورته وکړل، ډېر استغیث پورې ورته وویل. خو حضور پاک ته د الله حکم دا دی چې ته په دې وخت کې خاموشي کې، جګړه به نه کې، جنګ به نه کې، دا به وروستو سره ګورو. څوک چې هر څه وایي غږ به نه کې. نو ستا هغه د تره زوی ارواره چې دی محمد صلی الله علیه وسلم، ابو جهل عمرو بن هشام یې نوم و، ډېرې ستغې ورته وویلې، ډېرې کنځلې ورته وکړل، ډېر زیاته بېعزتي ورته وکړه. نو د له غوسه ورغله، دا خو زما واقعي رواره دی، یتیم د پلار نه یتیم پاتې شوی دی، اوس خو لوی دی، خو دا خو ظلم دو نیغ راغی. تپوس یې وکړه ابو جهل کم ځای دی؟ نو دغه وخت د بیت الله خوا کې په دې حرم کې ناست و، چې څنګه راغی لینده یې اوچته کړه، هغه کور ته لا نه وه، او د ابو جهل یې سر لی راوبروله، وینې ترې روانې کړې. وی ځکه نه تا زما د رواره بېعزتي ولې وکړله؟ د هغه خپل دین ستا خپل دین، ستا ډوډۍ خو نه خوري، ستا کوټه کې خو نه اوسي، تا نه سوال خو نه دي، تا نه خو یې نه غواړي، بېعزتي دې ولې وکړله؟ ستا خپل دین د هغه خپل دین داسې مضبوطې و چې سر نه وینه روانه شوه. بعضې خلک را پاسېدل او زه مسلمان شوم، د هغه ملګری شوم، را پاسه که لاس کې دې زوري. بعضې خلکو له ګواښ کو، ابو جهل خو پوه وي چپ شئ، غږ مه کوئ، هسې نه په دې اسلام کې زه مسلمان شوم. وی دې وخت کې شیطان وایي چې ګور اسلام راونړئ، مسلمان نشي، دا دومره خدایان پرېږدي، دا یو پکې د باران خدای دی، دی باران کوي، دا بل پکې د روغ صحت خدای دی، خلک جوړوي، دا بل پکې د بچو خدای دی، خلکو له بچي ورکوي. دا ټول کارونه څوک کوي جناب؟ دا ګوره الله دی. اوس هم ګورې بعضې خلک رونو د زیارتونو له په دې نیت دي، دا زیارت چې دی دا د پلانکي بیمارۍ دغه جوړوي، دا زیارت پلانکی بیماری جوړی، دا زیارت پلانکی بیماری جوړی، جوړونکي د مرضونو څوک دی جناب؟ الله دی. دا زیارت یو نیک سړی ولی الله د زمانې دی چې جمدی او ناجوړه بشو، دی به چا جوړو؟ ټیک ده، زیارتونو له ځای د نیکانو صالحانو،
حضور پاک اعلان شوی ولا خدا عقیده به نه ساتئ چې د زیارت جوړ کړم دا به عقیده ساتئ چې جوړونکی مې څوک دی پروردګار دا د هغوی سوچونه بهر کیف ویړه کې وسوسې دي چې دا دومره خدایان پرېږدم دا څه مې خولې نه جذباتو کې فیصله ووته ټوله شپه خوب نه راته چې ما خو جذباتي فیصله وکړه چې دې ملګری شم مسلمان شم دا عبادت چې ما ټول عمر کړی دا پلار نیکه دین پرېږدم دا سین چلو کوم وی پروردګار مې زړه ته وی بیا عالم بیت الله ته وی الله ته مې سوال وکړ وی خدای به ګورې منه دا بوتان به ولې شریکان منل سوال یې وکړ یا الله زما ته هدایت وکړه دې خوا مې یا کلک که یا مې خوا کلک که چې دې خوا ګورم د پلار نیکه دین مې دی ټول عمر به دي خدایانو ته سجدې کړي دي چې اخوا ګورم اوس مې جذباتي فیصله کړې ده چې زه مسلمان شم ابو جهل په مخ کې څه وکړم وی هغه سوال مې خدای قبول کړ وی چې سار شو ویړه کې مې د بوتانو نه خدای نفرت پیدا کړ شرک نه مې خدای نفرت پیدا کړ او سار وختي ورلم خپل واره د نبي علیه السلام لا او په لاس کې مرتلاس کې خود خدای هغه مسلمان کړ دې نه لږ مخکې حضرت عثمان خدای مسلمان کړی دا هغه یو ترور ده هغې شعرونه وی هغه ترورې او په شعرونو کې د آخر زمانې د پیغمبر ذکر وکړو او په شعرونو کې د بوتانو بد وی نو حضرت ابوبکر د ده دوست هغه لله ابوبکر زما یو ترور ده هغه خو داسې داسې شعرونه ما ته وی وی ته عثمانه ته لا اوسه پورې په اوده کې پروت دی تا ته محمد نه دی معلوم صلی الله څومره پاک دی څومره نیک دی څومره رښتونه دی تا هغه نه ستا خو ملګری زما او ستا خو د لوبو ملګری پاتې شوی دی او خبره کم ځای نه غلطه ده بادشاهي خو نه غواړي زموږ نه مال خو نه غواړي پیسې خو نه غواړي دا وایي چې د خدای استاذ یم او دا واقع دي بوتانو موږ له څه راکړه عثمانه دا خو موږ په خپل لاس جوړ کړل نو په خپل لاس یو شی جوړی هغې ته به سجدې کې حضرت عثمان وایي بس زما کې خدای پاک ایمان واچو وایي دا خبرې م کولې چې دی کې نبي علیه السلام په لاره را روان دی وی حضرت ابوبکر ورپاسې د غوږ کې ورته څه پټه خبره وکړه وی راغی نبي علیه السلام ما ته مخامخ ودرېد او ما له اسلام دعوت راکړه دیم خدای مسلمان کړ دشمني جوړه شوه جناب ورورو چې د صفا په غونډه اعلان وشو او قوم ته اعلان وشو دشمني جوړه شوه مخالفتونه شروع شو میټینګ وکړه د قریشو د دې یو مشر سړی ولید ابن مغیره دا سپینګیري ډېر هوښیار او د تجارت په سفرونو ډېر بار ګرځېدلی د هغه کور کې راغونډ شو هغه ته وایي چې باباجي څه مشوره کوو د دې پیغمبر د نبي صاحب نوم یوازې د ملګري خوره سره لړوېږي او د حج سیزن را روان دی د بار نه به خلک راځي نو هسې نه چې دوی د خپل دعوت د حج په دې سیزن کې وچلوي او د بار خلک مسلمانان شي او ډلې زیاته چې په مونږ حمله وکړي دې سره څوک لوی خلق ده ته سپینګیري په مونږ کې مشر نو تا سره مشوره کوي چې څوک یو کس پکې وي ته تاسو خپل خبرو کې اخره کې بزو کوم یو کس پکې پاسې وي داسې به وکړو چې مونږ به یو خپل داسې فیصله وکړو چې ټولو کې یوه خبرې چې پکې اختلاف نه مونږ به دا ووایو چې دا کاهن دی او دا به مشوره کو لارو کې به کینو چې دا بار نه څوک راځي هغې ته به وایي چې دلته یو کاهن دی ګورې خبرې ونرې اثر به د باندې وکړي دا ولید ابن مغیره ورته وایي یاره وي تاسو خو دا وایئ وایي ما کهانت کړی دی او زه پرې ډېر پوه یم او ډېر ګرځېدلی یم قسم دی چې دا دې کومې خبرې کوي دا د کهانت خبرې نه دي دا ټکې مه وایه بل کس وایي ښه مونږ به وایو چې جادوګر دی دی وایي یاره د جادو باندې هم زه پوه یم جادو خو ګر خلکو له کوډې کوي او خلکو له څه شیزونه جوړوي ده کې خو کوډې موډې نشته دی خو داسې خبرې کوي چې څه بل شان خبرې دي یو کس وی دا به وایو که نه چې دی لیونی دی وی دا خبره خولې نه ونه باسئ تاسو به لیونی دی او که چې خبرې واورئ چې دنه خو روغ انسان بل نشته یو کس پکې پاسېد وی به چې شاعر دی که وی دا ونه وایې وی شاعر هم نه دی وی زه خپله شاعر یم وی زه شاعر پیژنم د هغه چې کوم کلام د خولې نه وباسي خو شعر نه دی ښه وی څه ووایو ته څه وایې وی داسې کار دی وی ده دا خبرې مو اورېدلې دي وی قسم دی داسې ښکلې خبرې چې په دې زړه کې ورننوځي اسمان ته وی خبره رسي خو داسې به وکړو په دې به فیصله وکړو چې خلکو ته به وایو چې جادوګر دی د ځانه به بس یو خبره ورپسې جوړه کړو نورې خبرې د جادو نه دي ګورې
په دې کارو نشو چې خلکو به ته دوی وی ګورې مونږ یو جادوګر دی او داسې خطرناک جادو یې دی که چا د ده خبرو ته غوږ ته اسم خبره راله نو ګورې جادو یې پې چلېدلي دا پراپګنډې به یې کول د دې مشر عتبه د مکې لوی سردار و هغه ته یې ویل یاره ته دا مهرباني وکړه چې د نبي علیه السلام سره څه خبره اتره وکړه که ښځه غواړي ور به کړو که بادشاهي غواړي بادشاه به یې کړو که مال غواړي مال ولا ورکو خوب مهرباني دې وکړي دا خو لویه لانجه زوی د پلار سره مخالف رور د رور سره مخالف او لویه مکه کې ډلهبازي جوړه شوه عتبه راغی حضور پاک ته کېناست وی قوم دې رالېږلې ما او ته مهرباني وکړه موږ سره جوړه وکړه که ته بادشاهي غواړې نو فیصله دا کوو چې د ټولې مکې بادشاه کوو دی که ښځه غواړي یو غواړي دوه غواړي هر څوک یې غواړي ګوته کېده د چا په لور عدد ته کوو موږ د شرم نه دی ستا یو ښه خاندان دی ښه نسب دی هېڅ شرم نشته موږ او که چېرته مال غواړې نو ته خولې نه وباسې چنده دله کوو خو پیسه دله جمع کوو خو مهرباني وکړه دا مسلې دې پرېږده حضور پاک مبارک ورته د قرآن شریف څه ایتونه ووایي کاکاجي زما خبرې ورواره ووایه نو د قرآن شریف ایتونه ورته تلاوت کړه سوره حامیم چې دې ایت نه راورسېده فقل انذرتكم فإن تولوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود که دې خلکو تا ته شا کړه د قرآن شریف ایت دی که تا ته شا کړه دا ورته ووایه چې زه تاسو د هغې عذاب نه یروم چې کوم په عادیانو سمودیانو راغلی دی چې دې ووي نو عتبه لاس راوویسته او د نبي علیه السلام په خوله مبارکه یې کېښوده وی بس ګوره دې نه مخکې لاړ نه شي چا ورته یې ویلي وی داسې شومه چې ما وی د عادیانو سمودیانو عذاب وربسو سره روان دی راباندې لا پاسېد چې پاسې د ابوجهل ملګرو سره ناست وی په کاکاجیم سا اثر معلومیږي وی چې ته یو شان و چې را روان دی بل شان دی سا جادو پې سا اثر کړی دی رنګ یې بدل دی چې څنګه راغې دا عتبه دې قوم سره کېناسته وی داسې کار دی چې زه په ټوله دنیا ګرځېدلی مو هر څه مې لیدلي دي دا دې چې څه وایي که نه دا رښتونې خبرې دي منو یې ورسره نه منو خو دا رښتونې خبرې دي دې پرېږدی بس غم غرض پې مه ساتئ که چا مړ کړو مونږ به خلاص شو عیاذا بالله او که دې په چا غالب شو نو خو زمونږ د قوم سړی دی د ده غلبه خو زمونږ عزت دی که نه په دې طریقه زما ورونو د اسلام ورو ورو په طریقه دا خورېږي ورو ورو ښځې راځي خدای مسلمانوي حضرت عمار راغی خدای مسلمان کړ عمار ابن یاسر پلار یې خدای مسلمان کړ مور یې د بیبي سمیه خدای پاک مسلمان کړ او څونه ظلمونه وشو الله اکبر نشم ویلی درته خوله مې نشي ویلی چې حضرت سمیه سره څومره ظلم وشو مسلمانه شوه دا یو وخت پیوله یو پړي پورې وتړله او دا بل خپې ولا بل پورې وتړله او دا یو پړي د یو اوښ پورې وتړه او دا بل پړي په بل اوښ پورې وتړه او دې خوا یو اوښ روان کړو بل یې دې خوا روان کړو او په دا منځ باندې غریب وشلوله اسلام یې پرېنښه ایمان یې پرېنښه نن زمونږ څه ایمان دی څومره خوارې شوي دي د ایمان دپاره څومره تکلیفات برداشت شوي دي صحابه څومره لوی قربانۍ ورکړې دي بیبي زنیره د ابو جهل وینځه ده بوډۍ ده تکه توره په کونټۍ ګرځي مسلمانه شوه ابو جهل چې به سپېړه ورکړه غریبي باندې به څلور پنځه سانټۍ وړېدې دیکه به یې ورکړه سانټۍ به پرې وړېده زخمي ده زخمي او علاج به څوک کوي وینځه ده غریبه هیڅ څوک نشته بې کسه بې څوکه ده لاس به مات شو لاس نو پلستر نشته چې څوک یې ورته واچي ډاکټر نشته چې نشه وله ورکړي زر به یې لوپټۍ نه پلو اوښلو او لاس به یې په غریبي ځان له وتړه څوک نشته چې څوک تړلو والا له خو بوځي پړی به یې وله ملک کې واچو او غلامانو له به یې وکړي په دې لارو کوڅو کې راکاږي
جامع به ته وسته غریب نه خدا ذات وا ایمان پرېدا نه پرېدا ما ته پته لګي زما زړه دا وایي چې الله یو دي څنګه وایم چې درې دي زما زړه دا وایي چې دا پیغمبر د خدای استاد دی څنګه وایم چې نه دی ما لوي زما رګ رګ ټوپونه وایي زما وینه جوش کوي ټوپونه وایي چې الله یو دی څنګه وایم چې دوه دي څنګه بت ته سجده وکړم الله پیدا کړی هغه کانو ته ولې سر ښکته کړم لرګی یو ځل اوچت کړه په دا سر یې وواله غریبه چې په سر یې وواله نظر یې لاړ لنده شو پیغور یې ورکړه ځکه نه وي زمونږ د خدایانو بد وی څنګه ړنده یې کړه که نه زه خپل خدای ته دې وایه چې ډېر جوړه کړي دې غریب یې تپ 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 باندې کوټې ته لاړ دننه شو اوس چې پردی وینځه ده بې کسه بې څوکه ده هېڅوک یې نشته نو چې دا غریب به چې په سترګو ړنده شو دا به د سماتي سره څه کوي متیا سره به څه کوي څوک به بوځي د ډوډۍ به ونه خوري لوږې نه به مړه شي اوبه به ونه څکي تندې نه به مړه شي او د سماتي سره به دا غریبه څه کوي اوس څوک خو شته نه کله چې څوک یې مټه ونیسي او د سماتي لی بوځي او په سترګو ړنده او پردي کور کې دشمن په کور کې ده کوټې ته ننوت او چې څنګه ننوته نو الله ته لاس اوچت الله ستا دپاره زه ډېر ووالی شو خو الله ما تا ته لاس ترې پورته کړی ما اطمایي که نه لاس مې مات شو ما په لوپټه ځان له وتړ ما تا ته فریاد نه دی کړی خدایا چې د ما لاس مات شو دا لاس راله روغ په مې سانټی واړولو ما تا ته نه دی ویل ما نه کمیس پرتوګ ویس بربنډی کړم ښځه ذات او راکې پړي واچولو په دې لارو کې راښکم زخمونه مې په وجود جوړ شو ګورې الله درته مې نه دي ویلې چې خدای زما مدد وکړه سوال مې درته نه دی کړی مې زما رب زما خو ویني که نه اوس یې په سر ووالم او ړنده شوم خدایه بیا هم درته نه ویم ته مایل چې ته خوشحاله الله پروا مې نشته الله اکبر ایمان دی ته وایي هېڅ پروا مې نشته خو خدایه یو څیز دی ستا پیغور یې راکړ چې خدای ته ووایه چې دې جوړه کړي نو دا خپل زخم برداشت کولی شم دا مات اډوکي برداشت کولی شم دا بیجابي برداشت کولی شم دا سانټې او زخمونه برداشت کولی شم الله ستا د نوم پیغور نشم برداشت کولی خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي پروردګاره دوه خبرې دي یا خو مې الله جوړه کا یا مرګ راته چې دا ستا د نوم پیغور نه الله ډېر غیرتي بادشاه دی له الله سې په مخ نور اخکلي چې خدای ورته سترګې واپس جوړې کړي نو بار راووته وی څنګه ووایه خدای ته چې دې جوړه کړي وی جوړه یې کړم ما ورته ووې دا څو ګوتې دي دا دوه دي دا ابوجهل شیطان یې رافلم کې څومره قربانۍ ورکړي ښځو څونه ورکړي سړو څومره ورکړي وطنونه پرېښودي شو کورونه پرېښودلي شو وطن کور ښځه بچې مور پلار هر څه پرېښودلي شو څه دپاره پرېښودلي شو ایمان دپاره اسلام دپاره ټوله پرېښودلي شو جهادونه شو سرونه قربان شو ښځې کونډې شوې ماشومان یتیمانان شو څه دپاره اسلام دپاره د رسول الله مبارک غاښونه شهیدان شو څه دپاره اسلام دپاره موږ نه مفتو کې روان دی اسلام چې د دواړو جهانو مبارک سردار باندې د هغې د لاسه وینې بهېدلې هغه اسلام چې حضور پاک ته دوه لوڼه شړلې شوي موږ نه مفتو کې روان موږ خپله لاسه موږ نه روان دي د خپله لاسه توجه موږ نه ورکړو اسلامي احکام موږ د خپلو لاندې کړل هغه پیغمبر چې کوم شریعت راوړی دی هغې پورې ټوقې کوو د هغه پیغمبر دین او شریعت چې راته کوم عالمان بیانوي هغه عالمانو پورې ټوقې کوو هغه شریعت او دین له چې کوم دعوت والا رونه مونږ به دي هغې پورې مونږ ټوقې کوو هغه شریعت والا چې څوک لګیا دي په تسبو وړي هغه پورې مونږ ټوقې کوو د هغه شریعت شعارګیري پورې ټوقې کوو د هغه پیغمبر خپلې پټکې چا په سر د هغه پورې خنداګانې کوو دا هغه ښکلي پیغمبر چې د ښځو له کومه برقه او ستر او پرده لازمه کړې ده هغې ته مونږ ټوقې کوو دا ولې مونږ ظلم کوو دا خو زه وایم چې د هغې صحابو د وینو سره
غداری ده دا غبیبیانو د وینو سره غداری ده. دوی به خدای تپوس کوي قیامت پر ورځ. خبره خو پاتې نه ده، دې تپوسونه به کوي. بهر کیف د مارونو دا د حضور پاک مبارک په لوی محنت باندې او د حضور پاک مبارک د مرګرو په لوی قربانو باندې دا دین مونږ ته رارسېدلی. اساسانه خبره نه ده، دا د غنو په شپولونو غریبانان ګرځېدلي دي او د اوسپنو په سیخانې مزلې کړي دي، مونږ ته رارسېدلي دي. او مونږ ډېره معمولي مطالبه ده، ډېره معمولي مطالبه، مونږ هغې ته هم تیار نه یو. باقي خبره به انشاءالله که موقع وه آینده جمعه کې درته بیان کړم.